له کندهار ښار څخه شاوخوا 80 کیلومتره لیرې د خاکریز ولسوالۍ د شاه مقصود آغا زیارت سره د کرنې ریاست لخوا او هالنډ کمیټې په مالي همکارۍ شاوخوا 10 کروندګرو ته د مشروم یا مرخیړیو کښت کرل سوی چې ښه نتیجه یې ورکړې. مسؤلین وایي پر دغه کښت باندې شاوخوا 20,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی چې هر کیلو یې تر 350 افغانۍ ارزښت لري او هر کیلو تخم یې 10 کیلو مشروم کوي. دلته تقریبا د دې کورنۍ سره د مرخیړیو د فارم جوړولو او توکو چې هغه کې 23 کلمه شامل دي دا مرسته سوې ده او کوماکو سره سوي دي د دې ته تخمونه ورکول سوي دي تر څو د مرخیړیو فارمونه جوړ کړي او بیا حاصل ترلاسه کړي. دا چې په کندهار کې دا کرنه لومړی ځل ده او ان شاء الله چې په دې برخه کې به بیا هم د کرنې ریاست په توسط باندې د همکاري نور هم کوي د تخمونو په برخه کې او په ځینې نورو برخې به ان شاء الله همکاري کیږي تر څو دا د هیواد نورو برخو ته او نورو عام خلکو ته هم ترویج شي او په خپل کور کې د مرخیړیو کرنه وکړي او فارمونه یې جوړ کړي. کوم فارمونه جوړ کړي ده تقریبا 10 کسان دي په خاکریز ولسوالۍ کې شترګردان کلي کې. دلته مونږ تقریبا 23 قلم توکي ورکړی دا د مشروم تولید لپاره او د دې توکي ترڅنګ 4 کیلو اسپان یا د مشروم تخم هم مونږ دوی ته توزیع کړی ده. په دې توکو کې یو خو ټانکي ده مثلا چیله ده دیګ ده بطري ده اینداري دي نو تقریبا 23 قلم ده. په دې کې هغه چوکاټونه هم دي چې مونږ کولی سو مشروم پکې ځوړند کړو دا هغه د مشروم کڅوړه ده کې مونږ ځوړندوو ځکه چې دا باید نه کېږي مثال په خونه کې مونږ کېدو د دې لپاره باید چوکاټ ضرور ده. بلخوا کروندګر وایي که څه هم دغه کښت دوی ته نوی دی خو د نشي توکو ښه بدیل دی ځکه مصرف یې لږ خو حاصل یې ډېر دی. دوی وایي د مشروم کښت نه د مځکې یوې او نه هم ډېرو اوبو ته اړتیا لري او تر یوې میاشتې حاصل ته رسیږي. تر ښه حاصلات دی انشاءالله موږ کولی شو چې دا بازار ته هم توزیع کړو دا ځایګانو ته هم ورکړو انشاءالله هغه کښت ښه کښت دی تر کوکنارو تر نور نشهیي توکو څخه دا ډېر ښه کښت ده انشاءالله دا یو کیلو یې کېږي چې 250 افغانۍ 300 افغانۍ داسې دغه خرڅېږي په دا بازار کې. ثمروق ځینې کرلی دي موږ د دې مؤسسې سره ډېره خوشحاله یو. دا کښت کېدای شي د کوکنار او د چرسو د دې یوازینی بدیل وګرځېږي. که چیرې دا مؤسسه زموږ سره همکاري وکړي موږ دا غوښتنه ځینې لرو چې نور کسانان جذب کړي او نور کسانانو ته ځکه چې اوس تاسې خبر یاست چې په افغانستان کې کال دربله کال د اوبو کښتې زیاتېږي نو دا یوازینی د دا کښتو بدیل ګرځېدلی شي. موږ د دې مؤسسې هیله لرو چې نور کسانانو ته چې نور نومان موږ ته چې فارمونه جوړ کړي موږ ته د بازارونه بازاریابي دې موږ ته وکړي. په کندهار کې د نشي توکو د کرکیلې د بندېدو وروسته د دغه ولایت کروندګر هڅه کوي چې د کرنې ریاست په مشوره نوي کښتونو ته مخه کړي چې انجه زعفران مرخیړي املوک او پسته یې ښه مثالونه ګڼل کیږي. هدایت الله صالح امید رادیو کندهار.